وایي چې راشه راشه نن مې ولیدو په خپله ماته جوړه یې رقیب سره کله ډله و چې په مټه ورسره یې برابر و نو بیا هله په میدان ورسره پله او چې یو ځلې در سره بېدباري وکړي په هغه باندې اعتبار کوي بیا سله هر سړي به راته وي مکله ډوبېږي هر سړي به راته وي مکله ډوبېږي ما خبره د هغو کله منله او زه جهانګیر لکه پتنګ غوندې ستی شوم شمه شپه کې د اجران چې بلېدله ډېره لا پیدایش دې کم ځای شوی دی یاره مونږ خو سوات مټه کې او موجوده هم اوسېږي په مټه کې کم ځای چې یم هلته کې یم او تعلیم دې کړی دی تعلیم مې اتم پورتلی یم خو لکه یک دو تین عالم نه راځي دا وجه څه ده بیا دې مخکې تعلیم ولې نه دی کړی یار هغه وخت کې داسې شی و چې حالات هم اجل بجل وو سکولونه به هم کله و کله نه او یو مونږ له څه نه راتلو که نه پرایمري سکولونه او کبډي به ډېره وو که سبق لږ میډیا ته څنګه راغلی یاره میډیا ته خو زه سعودي کې وم بیا عشق له ګوتې زورور شو نو د زړه چغه ومه چې چاته ورسي عشق دې زورور شو مطلب مینه دې کړې ده مینه مې کړې وه که کې نو اوس خو کوم کومه خو نه کېږي اوس خو وخت تېر دی ډېره ښه ده او شاعري دې د کله نه شروع کړې ده یاره شاعري چې کله زه سکول کې به وم نو سکول کې به ما د دې کلي کوڅه موسودي سي لکه یاره سکول لپاره داسې یو شی جوړ کړو ناوړو به ما ته لکه شعر دې جوړ کړو شاعري جو هغې نه اوسه پورې نو لازمي به پوهې بل ته چې په میډیا باندې هم چې د خپلې مینې کوم اظهار کوې که نه نو دې ته تا ته څه مسله نه جوړېږي چې د کور د طرفه یا داسې نور څه نو دنیا د یو کار پکار دی نو په دې خو ماته لکه شکر دی چا څه نه ویلي او نه وایي ولې به وایي دنیا د څوک څه کوي څوک څه کوي کنځل نه کوم غلطه خبره پکې داسې نشته نو د چا څه کار دی جهانګیر او وروڼو دې څومره دي یاره زما سره خو موږ شپږ تنه یو یو رانه مشر دی نور له واړه دي کشران دي ستا مصروفیات څه دي څه کار کوې زه خو یاره جمعې په ورځ خو بالکل فارغ وي ولې چې خپل مصروفیات سیوای او نور چې دی نو پټو کار کوم زمینداره کړي شلتالو ملتالو صحیح جهانګیر ښه بلا مشهور یې خو تا ته څه ښکاري چې ستا د مشهورتیا وجه چې دا هغه څه د هغه شاعري ده او که نه داسې نور څه دي یاره هغه مینه ده مینه ده ځکه چې اول کې ما ټولې خبرې د عشق کړ وې د مینې کړ وې او داسې مې کړ وې چې زه دا پته ماته نه وه چې دا ټول خلک ګوري ولې چې فیسبوک خو ما داسې لږ لږ پېژندو اشنا کسان به وپکې او زه وم په شړه کې کله چې بیا سعودي کې ریاض ملګري به یې پېژني ریاض ښار ته چې زه رالم نو هر یو بیا په خیر او ښه او بد او دا خو ما ته بیا وروسته پته ولګېده چې یاره دا خو ټول له دنیا ګوري نو ښه ده مینه خوار سړی راکوي جهانګیره ته دومره مشهور یې که نه نو تا سره زیاته مینه چې ده دا وطنوال ملګري کوي او که نه داسې د بهر ملګري در سره ډېره مینه کوي یاره مینه خوار سړی کوي خو ډېره مینه چې دنه زه ورته وایم چې هغه کوم چې د کابل پښتانه دي افغانستان والا هغو ډېره زیاته مینه کوي ولې چې د مینې نه یو سړی خبرې د مینې خاطر وکړي چې مینې نه نه خبر نو هغه به د چا څه خاطر وکړي نو زه به دغه ووایم چې یاره کابل کې کیدای شي چې مینه ډېره سیوا شي نو هغو زما خاطر او خیال تپوس ډېر زیات کوي ډېره ښه خبره ده جهانګیره ته شاعري د څونه وخت نه کوې یاره کم از کم دریم کې چې ومه نو وخت خو ډېر وشو دغه 2006 به و شاعرانو کې څوک ډېر اورې یاره نن سبا کې خو منیر اورم او بصر مې خوښ دی د هغه شعرونه هم خواږه دي داسې ټول شاعران خواږه دي نو راته تپوس وکړو چې د چا اورې نو بصر صاحب مې خوښ دی ډېر زیات ما چې څونه پورې ستا ویډیوز کتلي نو لکه ډېرو کې زیاتتر چې دی دغه د غم خفګان دغه کیفیت ډېر که نه خو به هر حال تر ټولو نه زیات چې داسې کم وخت و چې ته بیخي خفه یې یاره دا خو یو هغه داسې وخت و چې هم خوشحاله وم هم خفه نو کله به خوشحاله شوم او کله به خفه شوم کله به خوشحاله دا شوم چې یو ډېر وخت خبره به وکړم چې جیل قصه به دې ملګرو ته پته چې ما څه وخت کې جیل کې وم نو چې راووتم نو خوشحاله وم چې زه دنیا ته رالم
او خفه په دې وم چې یاره ما چې چا سره مینه کړو دا یې جدایي وه غالبا 2 ورځې 3 ورځې فرق وو نو هم خوشحاله وم هم خفه وم نو هغه ډېر زیات خفه وم چې یاره ما کلی بیا پرېښودو او زه را کلي نه وتمه نو هغه ډېر زیات ځایم چې مینه کې جدایي چې وه ډېره ګرانه ډېره ښه ده بل جهانګیره ستا داسې زړه نه غواړي یاره چې ته د نارمل لایف یا داسې ښه زندګي تېره کړي او دا لیونتوب لکه ستا زړه غواړي چې یاره ما دې پرېښودی او که نه ته چې یاره دا لیونتوب بس ما سره خوند کوي او زما دا خوښ دی یاره اول خو زما هم نه خوښ او نه ما ته داسې پته وه چې زه به لا داسې سوشل ورکر یم او یا به ما خلک داسې پېژني او یا به داسې ژوند کې داسې سره ځي خو چې یو شی د سړي په زړه کې لکه مثال زه به سکول ته تلم مخکې وړوکوالي کې به موږ په زور لیږلو که نه نو زمونږ ګاونډیانو نه هغو کره به یو ټي وي نو په ټي وي به مخکې د پښتو بدرمنیر او دغه فلمونه به نو ما به هسې سوچ کوو چې یاره دا مونږ ګورو ناست ما داسې لږ لږ شوق و چې دیو داسونه خلک پېژني یاره د دیو نه به زه ځان ډېر مخکې کوم نو کله چې زما ویډیوګانې مخکې رالې اوس ما ته هغه وخت رایاد شو چې یاره په وړوکوالي کې خو ما دا خبره کل وه چې د دیو نه به ما نو هغه یو سړی چې یو سوچ وکړي نو هغې ته رسي نو ولې نه زړه مې غواړي چې خپله ژوند مې خپله دغه خو هر څه په څه کېږي په پیسه کېږي او زمونږ کار داسې چې یاره هغه ټوله اول پټو کې او اول یو ځای بل ځای که نه او چې راشي دغه ماښام نو یې کې بیا ته تپوس وکړو چې نشه نه کوم او مینه شته نو یاد دې نه دی بلکل نو بل جهانګیره ستا به مخکې ویډیوز ډېر راتلل اوس چې دی نو ډېر کمتره ویډیو وي چې ستا راشي چېرته ډېره په موده په زمانه پسې دی نو ستا ویډیو راشي دا څه وجه ده یاره اول خو دیاړې مار یو دغه ټیم هم اکثره جل بجل شي او بل دا ده چې زړه یې اوس هغه نه غواړي مخکې زما دا سوچ نه و چې یاره دا څه کوم او څنګه یې کوم او بس جاري به لګیا اوس لږ سوچ پیدا شو یو پښتانه دي که غلطه کې خو ته غلطه کې نو چې ښه کې نو په هغې کې د تم سل خبرې راوباسي نو بس خیال د دې هر څه ځکه کوو چې یاره پښتانه یو د دې د وجې ویډیوګانې هم داسې لږ لیټ دي بل اخرنی سوال درنه کومه جهانګیره چې داسې په زړه دې کم غټ ارمان دی چې تر دې دمه پوره شوی نه دی او ته وایې یاره چې بس دا ارمان دې پوره شي یاره نو داسې زه څه ووایم ارمانونه خو د چا خبره چې مړ شي په کومه ورځ چې مریم که نه یو ارمان دې پوره شي د چا خبره 3 نور را پیدا شي په دې زړه کې چې یاره دا ارمان هم زما پوره شوی نو ارمانونه نه پوره کېږي اولنۍ خبره خو دغه ده او بله دا ده چې یاره هر سړی و چې زما خپل یو کار وی خپل یو لینډین وی او کور کې ملګري ټول زموږ نه خوشحاله وي د زړه دوا وي نو بس دغه ده چې مینه وي دغې ته غټه خوشحالي ده چې دا سړي زموږ سره مینې او زموږ د خلکو سره مینې ډېره ښه خبره ده جهانګیره زه وایم چې یاره څه شعرونه هم دغې ملګرو سره شریک کړي نو خوشحاله به شو ولې نه ما خو یو نظم ویلی یم تاسو ته به هم ووایم د ملګري په دغه کې ما لیکلی غالبا چې خوږ دی ما ته ګران هم دی درون هم دی چې ستا په مینه کې نیمګړی یم لاړلې ته چېرته و لږ خو وګوره جانانه دا زما سوي ځیګر ته او چې وې ما سره پخوا کې زه به ډېر ومه خوشحاله ته چې لاړلې زړګیه زه دې ډېر کړمه بدحاله په کم جیل کې به دې ګورم اوس لاړ شم د چا درته خوږې نه شوې زما سترګې که ورګورم هر بشر ته و لږ خو وګوره جانانه دا زما سوي ځیګر ته او نن خپل ځان رانه هیر شوی ټول جهان رانه هیر شوی دا خاطر ستا د مینې خپل جانان رانه هیر شوی پاک بازي دې په زړګي وه په مخ ګورم دې اثر ته او کله لاړ به شو بیا یاره د خپل کلي مازدیګر ته لږ خو وګوره جانانه دا زما سوي ځیګر ته او د شپې نه راځي خوبونه کوم هر وخت سوچونه ستا د ناستې ځای ته ګورم غلطوم پرې خپل غمونه بېوسي شوله زما اوس د لاس نښې د اقدم سر ته شپه مې تېره په ژړا شي بس حیران یم سهار ته لږ خو وګوره جانانه دا زما سوي ځیګر ته او زمونږ اور شوه خوشحالي ای زما اشنا بالي داسې څوک به وي زمونږ چې دا مینه وپالي او راشه بیا شکردرې ته چې د جیله شم بهر ته زه جهانګیر سوی ځیګر یم ټکور ور مې کړه پر هر ته لږ خو وګوره جانانه دا زما سوي ځیګر نن سبا خلک دا نه خوښوي او نن سبا خو هغه شی خوښوي د چا خبره یو شعر ما به د ټیک ټاک پسې لیکلی و که تاسو کتلی مې
چې دا ښکلي چې ټیک ټاک ته ویډیوګانو له راځي زموږ د خلکو زړونه وړي اغلاګانو له راځي دا ښکلي چې ټیک ټاک ته ویډیوګانو له راځي زموږ د خلکو زړونه وړي غلاګانو له راځي امزولو سره خاندي خوشحالېږي په میپل کې میپل ته خو په ما پسې صرف ورانو له راځي امزولو سره خاندي خوشحالېږي په میپل کې او میپل ته به په ما پسې صرف ورانو له راځي نو هسې ما نه دا رقیب او ریبار دواړه مې ښه نه شو چې ما له جانان نه راځي دې دواړو له راځي او دا مې ووایه هر دوست او هر ملګري ته قسم دی جهانګیر ګوره یوټوب ته عاشقانو له راځي ما خو یارانو ته دا ستا ذکر لا کړی نه دی ته به بدنام شي دغه فکر را له خوله ونسي او زه به په خپلو ارمانونو باندې خاورې واړم دا که یوه لحظه خپل لاس زما په زړه ونسي او زه به د خپلې بېوسۍ خبرې هر ځای کې کوم دا خپلو اوښکو ته د خپله لوپټه ونسي زه به د خپلې بېوسۍ خبرې هر ځای کې کوم دا خپلو اوښکو ته د خپله لوپټه ونسي او زما د زړه نه پسې وتی زما د زړه نه پسې وتی ازار ما بخلی ما مواب کړلی خو خیرونه دې روژه ونسي زما د زړه نه پسې وتی ازار ما بخلی ما مواب کړلی خو خیرونه دې روژه ونسي او په خپلو کړو باندې په خپله به سر ښکته کړي خو په خپلو کړو باندې د خپله اندازه ونسي او په ژوندانه ورته خزله د ډیران ښکارېږي په ژوندانه ورته خزله د ډیران ښکارېږي او ښه قدرمن شي چې خلک جنازه ونسي ډېر ښه یاران هیلهمند یم چې د جهانګیر د خبرو او شعرونو نه به مو بلا خو نه غستی چېرته چې ښاد اوسئ اباد اوسئ د لوی الله په امان